إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا. بل د ټولنیزو رسنیو د زیات استعمال څخه په انسان کې د مقایسې احساس پیدا کیږي یا خپل ځان د نورو خلکو سره پرتله کوي. په ټولنیزو رسنیو کې اکثره خلک خپل ژوند په غوره شکل ټولنې او خلکو ته وړاندې کوي. مثلا ښکلي جامې اغوندي، خپل سفرونه ښکاره کوي، خپل پیسې ښکاره کوي، خپل ښکلا ښکاره کوي او خپل هغه د کامیابۍ وختونه په ټولنیزو رسنیو کې ښکاره کوي. کله چې یو څوک هر ورځ دغه حالت ویني نو دې فکر کوي چې د نورو خلکو ژوند ښه دی او زما ژوند خراب دی او زما ژوند کمزوري دی، زما ژوند لوېدلی دی. نو انسان په دې سره خپل ځان د نور سره مقایسه کوي چې د دې له کبله انسان خپل ځان کم ګڼي. په دغه انسانانو کې خفګان پیدا کیږي، دا کسان خفه وي ځکه په غیر شعوري ډول دوی داسې یو فکر پیدا کوي چې د نورو خلکو ژوند ښه دی او زما ژوند بد دی او زما ژوند کمزوري دی، چې د دې څخه په دې کې غیر شعوري خفګان پیدا کیږي. په دې سره په دې کې د الله تعالی د نعمتونو ناشکري پیدا کیږي. په دې سره دوی د خلکو سره حسد پیدا کوي او په دې کې اضطراب پیدا کیږي او د ناکامۍ احساس د وخت په تېرېدو سره په دې کې رامنځته کیږي. ټولنیزې رسنۍ زموږ د فکر او ذهنیت پر جوړولو باندې ډیر مهم رول او تاثیر لري او انسان چې هر څه ډیر وویني، هر څه چې ډیر واوري او تکرارا د یو څه سره ډیر مخامخ سي، دماغ قرار هغه عادي او سم ګڼي. همدې ته د فکر او ذهنیت جوړېدل ویل کیږي. ټولنیزې رسنۍ په همدې ډول زموږ فکرونه را بدلوي. کله چې یو کس یو فکر یا یو نظریه یا یو پیشن یا یو عقیده یا یو چلند بیا په ویډیوګانو پوسټونو کې ویني نو دماغ قرار د وخت په تېرېدو سره هغه مني. مثلا که یو کس هر وخت د عیش، پیسو او د شهرت ویډیوګانې ګوري، د انسان ذهن دا فکر کوي چې د ژوند اصلي هدف همدا دی. که یو بل کس منفي خبرونه ډیر ګوري نو نړۍ خطرناکه او ناامنه احساسوي او منفي فکر خپلوي.